د کابل پولیسو له روزنیز مرکز څخه نږدې 390 تنه ساتونکي له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. زموږ ستاسو جهاد فرض جهاد او دغه هم د جهاد یو برخه ده، د ملت ساتنه، د ملت خدمت او زموږ ستاسو د جهاد هغه ثمره چې په لاس ته راغلې ده د ډېرو ستړو نه وروسته، د ډېرو تکلیفونو نه وروسته دغه ساتل په موږ تاسو باندې دا یو مستقله فریضه ده. یعنې تاسې په یو فریضه کې اخته یې. الله تعالی دې دغه فریضه قبوله کړي. نو د دې غونډې مبارکي تاسو ته او د افغانستان ټول ولس ته وایم. موږ تاسو باید خپل ځانونه د باران، واورې، یخنۍ او ګرمۍ هر څه سره عیار کړو. پرون چې موږ تاسو په سنگر کې په دشتو بیابانونو کې کوم خدمت، کوم جهادي دنده تر سره کوله، نن هغه کا په دفتر کې اجرا کوو او یا په چیک پاینټ کې ولاړ و باران را باندې وریږي، او یا لکه نن چې کومه موږ تاسو د غونډې په دوران کې په تاسو باندې باران وریږي، نو د صبر استقامت مظاهره به کوئ. ورونو دغه بدني طاقت چې په ورزش باندې حاصلېږي، د دې سره د اخلاقي طاقت ډېر ضرورت احساسوم. شاید تاسو خدای دې د جنګونو نوبت بیا نه راولي، ډېر تکتیکونه به داسې وي چې هغه ستاسو سره په جنګ کې ملګرتیا کوي، په ګزار کې ملګرتیا کوي، خو هغه شی چې هغه تاسو سره په خدمت کې مل دی او د خدمت توخمو ده، هغه صبر دی، برداشت دی، ایثار دی، خپل منځي او د ملت خیرخواهي ده، خلکو سره ښه سلوک دی، په ښو اخلاقو باندې په ښه سلوک او ښه رویه د دې ملت سره مخامخ کېدل دي. غونډه د خیر په دعا سره پای ته ورسېده. وزي ورد خوشاله